السلام علیکم. خرما د زړه د حملې خطر کموي، عصبي سیستم پیاوړی کوي. په خرما کې معدني مواد، پروټینونه، ګلوکوز، اوسپنه، ویټامینونه او داسې نور ډېر مواد شته چې د انسان ورته اړتیا ډېره ده. د پروټینونو موادو په درلودلو سره ویلی شو خرما یوه مکمله غذا ده. خرما د معدې تیزاب HCl نه زیاتوي بلکې هغه کنټرولوي، او له بلې خوا معده نه پرېږدي چې بخار وکړي. په عمومي ډول سره خرما د معدې ټول رطوبات متوازن ساتي او پوره تقویه ورکوي. خرما یو له هغو خوړو څخه ده چې خوړل نه یوازې د بدن له اړتیا وړ ګټور مواد پوره کوي، بلکې د یو شمېر مهلکو ناروغیو په مخنیوي کې هم ځانګړې اغیزه لري. خرما په بدن کې د اوسپنې کچه لوړوي چې د وینې کمښت په له منځه وړلو کې مرسته کوي، خو باید د شکر ناروغ د خرما په خوړلو کې احتیاط وکړي. کوم څوک چې د زړه درد لري باید هره ورځ 3 یا 2 خرماوې په جوش شوي اوبو کې واچوي او لږ وخت وروسته یې وڅښي. د کومې ښځې چې شیدې لږ وي او بچي یې پرې نه مړېږي باید خرما له شیدو سره یوځای ډېره استعمال کړي. خرما د زړو او ماشومانو لپاره هم ډېره ګټوره ده. هڅه وکړئ چې د بورې پر ځای له خرما سره چای وڅښئ. خرما د بدن په مناسبه اندازه وزن ساتلو کې مهم رول لوبوي او د اضافي وزن څخه مخنیوی کوي. عصبي سیستم پیاوړی کوي. د لاسونو رپېدو ناروغۍ لپاره خرما ګټوره ده. د زړه حملې خطر کموي او همدارنګه د سترګو نظر برابر ساتي. مننه.